او د نسب پنوم د نسب پنوم چې یو بل تر واتمري ډیر زبردست د نسب پنوم چې یو بل تر واتمري د ادم اروا په نرغيږي نمري ډیر زبردست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یخي هواګانې دي، شنې ونې، شنه مناظر او د اوبو غاړه. مصباح الدین مصباح سره ناست یو، راځئ چې یو تازه غزل د دوی نه واورو. نو مصباح صاحب ارشاد ده: د نمر لکه پړقا ورته کاتمري د نمر لکه پړقا ورته کاتمري او د یار حسن ته می حق حیران مازغمري د یار حسن ته می حق حیران مازغمري ډیر زبردست. د نمر لکه پړقا ورته کاتمري د یار حسن ته می حق حیران مازغمري زبردست. او د پردي په جنگ کې دارنګ پښتانمري د پردي په جنگ کې دارنګ پښتانمري ډیر زبردست. د پردي په جنگ کې دارنګ پښتانمري د خزان په هواګانو چې واخمري اوه د خزان په هواګانو چې د یووالي نه پیغام د یووالي نه پیغام واره وارمري اوه د یووالي نه پیغام واره وارمري بس پدې می هر خواهش د ژوندانمري ډیر زبردست ډیر زبردست. او دغه حق ده دغه حق ده څوک ویخ مري څوک ودمري ډیر زبردست یار ډیر زبردست. او څوک د نورو په زړه ژوند کوي او نمري ډیر زبردست. دا بیا وایي دغه حق ده څوک ویخ مري څوک ودمري څوک ویخ مري څوک ودمري او څوک د نورو په زړه ژوند کوي او نمري ډیر زبردست ډیر زبردست. او د نسب پنوم چې یو بل تر واتمري ډیر زبردست. د نسب پنوم چې یو بل تر واتمري د ادم اروا په نرغيږي نمري ډیر زبردست. د ادم اروا په نرغيږي نمري ډیر زبردست. غم په مخ میړانده اووي نیړاندمري اوه غم په مخ میړانده اووي نیړاندمري ډیر زبردست. غم په مخ میړانده اووي نیړاندمري او په غوغا می د زړګي هما کارنمري ډیر زبردست. په غوغا می د زړګي هما کارنمري ډیر زبردست. او د حسد دغه سزا بس ده د حسد دغه سزا بس ده ډیر زبردست. دا مسکا چې چاله زهر شي هغه مري اوه ستا مسکا چې چاله زهر قرآن باندې مین سړی نظر شم ډیر زبردست. په قرآن باندې مین سړی نظر شم لعنتی شه چې دنیا باندې زړمري اوه ډیر زبردست. او د رڼا او د ښکلا چې شیدایم دا سپوږمۍ څه لیونۍ ده په تیاره مري دا سپوږمۍ څه لیونۍ ده په تیاره مري ډیر او مقته ده ارشاد دنیاګۍ ده څوک په دې مري څوک په ده مري دنیاګۍ ده څوک په دې مري څوک په ده مري ډیر زبردست. مصباح چې څوک مین دی په هغه مري واه په مصباح چې څوک مین دی په هغه مري ډیر خوندور ډیر په زړه پورې. مصباح صاحب یقینا چې ډیر بهترین په زړه پورې لیکو او غزل یقینا بس وي دغه